دا مو پکې که نه هغه میږو بیچاره په خپله پکې درېیم مقام اخیستی و ده پکې اول نمبر اخیستی دومره ښایسته اواز وباسي یو اواز پې وباسه دا په واده کې چا نه پرېښودو بلۍ سر د ښته وایي زه د ناوې سره کېنم ځه ګوره اخر کې دې نمبر چی دی دا اصل نمبر یې بدلېدا دوپګان دي مړه په خدای اصل نمبر یې بدلېدا تا ته دوپګانو سره تا نه ده مخ شوی کله دا چی و دا یو روغ نه دی روغ څنګه روغ نه ده اوس روغ نه یم دا چې په څو اخلئ دا دوی راپټوي دا خپله دوی راپټوي باغونو نه او بیا دلته یې خرڅوي رښتیا وایي دا دوی راپټوي نه وروره دا غلط لګی دی بل څه باچا کینګ یې نو او کینګ یې د چی شي کینګ یې د ډوډۍ نه د چی شي د دې علاقې کینګ یم ښه ده چې زه ته ما ته دواړه ښځې نه ټول عمر انداوې سره والې لاس به مې خیر شوی سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو کونړ ته راغلي یو او غواړو چې په کونړ کې د کونړي ځوانانو سره څه وکړو پرینکونه وکړو پرینک وکړو پرینک برنامه ورسره جوړ کړو په عذاب یې کړو حوصله یې وګورو حوصله یې وګورو ګورو درنو ملګرو چې دغه ملګري څومره حوصلې لري د کونړ خلک ځکه دغه طبیعي منظرې دلته به زه وایم چې ډېر غوسناکه خلک نه وي خو بیا هم ګورو چې څه کېږي میاخیل صاحب نومونه ورته واخله که نو ته زه محراب ګل مخلص یم او دا مصطفی میاخیل ده نه داسې خو ورته نه وایو نو ولې کیمرمین پاتې کېږي بیا کامرامین چې ده موږ سره فضل محمد افغان بالکل نو څنګه کوو زه چې ورځو پې دغو راځئ را سره ته ورکېږه دیجي نه ته لاړ شه بیا غږېږو صحیح دی ته ځه نو ته لاړ شه دیجي نه یو ځای ته لاړ شه ښه ځان ورک کړه بس زه لیدونکو سره یو دوه خبرې کومه بس بیا ځم درځم درپسې درنو ملګرو ډېره زیاته مننه چې راسره راستئ او دغه برنامې ته مو زړه ښه کړی ګورئ راسره پاتې شئ ورځو د پرینک پر لور درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لا هم شیګل کې او شیګل کې غواړو چې د ځوانانو سره خبرې اترې ولرو دغه ځوان هم دلته ولاړ و ټلیفون کې خبرې کولې نه پوهېږم چا سره یې خبرې کولې خو په هر ترتیب له همده سره غږېږو سلام ستړی مو شي په خیر راغلي خیر اوسې مننه وروره ژوندی اوسې وعلیکم ډېره مننه وعلیکم سلام درنه هېر شو که څنګه وعلیکم سلام خو مې درته ویو نشته دی وعلیکم سلام دې نه دی ویلی پکې په خیر راغلې وعلیکم سلام شو ده ستړي مو شو که نه ښځه ډېر ښه شو ښه څنګه یې شکر دی خیر دی ته ښه یې جوړ یې الحمدلله د الله احسان دی نوم مبارک دی نوم یې محمد یاسین دی او مشهور په باچا یم مشهور په باچا یې او نوم دی محمد یاسین دی کوم نوم در باندې ښه لګېږي یاره محمد یاسین هم ښه دی او زه باچا ما ته دې ولې غلط نوم اخیستی تا خو ما ته بل نوم اخیستی اوس دلته څنګه څو نومه دي تا ما ته خو دې خیرالدین مې نوم ده تا ته مې خیرالدین ویلی ها نه زما خو محمد یاسین دی ښه محمد یاسین که خیرالدین هغه ده روپۍ راکړه وروره جلال آباد نه درپسې راغلی یم او ضرورت مې ده ولا نه مې درنه غوښتې ځکه انسان بد ښکاري که نه چې یو چا نه قرض غواړي خو درکړې مې وې او مشکل کې مولې جلال آباد کې مې چې روپۍ درکړې څو روپۍ دي ستا 2500 افغانۍ مې چې درکړې وې کم ځای کې دي راکړې جلال آباد تلاشي چوک کې نه دا 2500 روپۍ چې دې ورکړي وو د غوښتلو ټایم یې همدا دی دلته راغلی ورپسې ولې خو 15 منټه پرېږده چې دا مرکه وکړو بیا راشه نه دا پال دی مرکه څه خو دغه شی دی نو داسې چل د وروریا چې مریضان مې دي او لکه ما خو په ښه هغه درکړې وې چې پیسې مشکل دی اوس دغسې مشکل کې زه راغلی یم او روپۍ راکړه ضرورت مې زما نوم خیرالدین نه دی ښه زما نوم باچا دی او کس ته غلط کړی دی وروره کس مې غلط کړی نه ده ځکه په دې چې پېژنم دی راته معلوم یې خیرالدین دی تا نوم ده همدغه شیګل کې اوسېږې روپۍ دې په کار وې در مې کړې ښه مې در سره کړي یو عکس خو به صحیح زما
ثبوت لري کومه داسې شی نه چې عکس دې وباسم خو خبره داسې ده نه چې یو خبره ده څوک و نه چې- یو خبره ده 2.5 روپو لپاره تاسو وایئ چې خط درته لیکلی وي خط نه یو دا ما و، سره نور مشکل څوک و. و. او مریضان ورسره وو. دا وایي زه دې په مطلب پوه شوم دا وایي چې سیتامي ته راغلي وو مریضان ورسره وو اول تمام مریض وروړی و هلته بیا پیسې په کار شو 2.5 افغانۍ نو دا خو پښتانه و بیا افغانان یو ما ورته زړه 2.5 مې ورباندې بد شو هلته یو صادر هغه انسان پیسې تاو غواړي. کړی و دا چې دونه خدای- ښه سړی شو چې ما له په نه ناشنایي نه کې 2.5 نه نه روپۍ ورکوي راکړې. ولې دلته اوس راغلو کونړ ته دومره قدر زموږ وشو چې د یو ټایم ډوډۍ 2.5 روپو نه موږ ډېر ته اوس پیسې راکړه چې ځم ناوخته ځم. یاره پیسې ولا نه پیږم کس به دې غلط کړی د زنګ څنګه مې درته غلط راغی. کړی دا اوس سترګې بدلې در بخښم ها. خو نه څه وړکیه ته یو 2 دقیقې ماته اجازه راکړه زه هم د جلال آباد نه راغلی یم ښه ډېر جلال آباد نه راغلی او. ستړی مه شې بیا ته ګاډی ماډی سره مان سره بوځي دي زه بیا یم دې ته لږ دې سره خبرې دا د وکړو هغې ځای نه په سوال راغلی دی نه زه مرکه ورسره وکړو چې دا پیسې درته واخلو. صحیح دی نو ته موږ ته لږ وخت راکړه چې دا خبرې ترې ورسره کوو ها. پاچا ګوله دا راته وایي چې کوم نوم در باندې خلک د پاچا چې زه هم درته ویم و پاچا نه باچا باچا او باچا خو د هغه ته وایي چیش ته وایي باچا باچا ولسمشر ته وي. کینګ ته کینګ ته م-م. موږ په پښتو نه پوهېږو دا په انګلیسي کې راته وایي دا به سره څه شی کې ښه یو خبره بله کونړ ته راغلو او کونړ کې ډېر ښایسته ځایونه مو لیدل ښېګله مو لیدو دې خوا د پاس داسې کوم ځایونه دي چې زه ورته ورشم او ښایسته ځایونه وي ښه فکر کوم زنګ درته بیا راغی و زنګ رالی زه خیر. نفر دی زه خیر بیا به ورسره خبرې وکړو ښه پورته درې دي یادولې کوم ځای ته لاړ شو پورته دا خو مخامخ دوپه راته ښکاري ښه بیا لکه بل زنګونه درته وي هم د قرضدار یې دغه نه دي لکه چې پیسې غواړي دي. نه وروره ته روغ نه یې. زما په ما باندې د 4 روپۍ نشته دی لاس ماچو لاس مې ته داسې نه ده چې زه لاس تاسو ماچو. جنګ پښتون وکړم ګریوان ته ګوره څوک لاس نه اچوي دغلته د خپل ځای کې چې یاراني سم و هم دې په خپلو پیسو باندې دا ډېره بده خبره ده پیسې راکړه او چې ځم ما او پسې وروره نه مرکه به دې قرضداري ختمه زنګ شوې والی وخت به دی. دې نه پوره شوی. ته داسې کار وکړه 2 دقیقې اجازه راکړه ما ته وختي مو ویلي که 2 دقیقې اجازه راکړه موږ درنه ځو له لاسه مې ونه وځي که نه پیسو ته مې ډېر ضرورت دغلته ده ودرېږه زه لاس پیرې مې ورته زنګ والی زنګ کله جګوي نه کله بندې ټلیفون راپسې کله بانې کوي چې لاسه مې ونه وځي که وروره نه زما نمبر تاسو شته دی او زه ولې اخر کې سره دې سره؟ نمبر چی دی زه دا اصل نمبر یې بدلېدا دوپګان دي مړه په خدای اصل نمبر یې بدلېدا تا ته دوپګان سره تا نه ده مخ شوی غله دا چی و دا یو روغ نه دی روغ څنګه روغ نه ده اوس روغ نه یم هلته چې سوال زارۍ کولې څادر دې اغوستی خو ځان کرایې دې دې پوډري سفیر غوندې ته تاو کړی نه وه یې. ته دې پیسې را کرایي د وختې سنۍ د ننګرهار چې دله درې کمه ما او سره بېرته کرایي روغ لاړ کوي شي. که نه هغه زه خپل روغ حق تګ دې درنه خوښ غواړم دی. حق روغ نوم تګ دې خوښ دی چې لاړ شي حق نوم دې خدای دا ولې چی کوې ونه ودې ټاکو ګوره ټکول داسې اسانه نه دي ما د خدای دا په سر درته ویښته پاک پرېنهدم درنه ویش کومه چې ته په ما باندې په ناحقه 2.5 روپۍ راړې دا اساني دی او دا ټکول سخت دي زه په تا باندې ناحقه دا وکړم و چې د صادر دی اغوستی و او ځان د دغسې تاو کړی او سوال زارۍ د کړی چې نشته مریض را سره ده زه همدغسې ګرځم همدغسې ګرځي نفر پیسې دې غلط کړی راکړه و وروره پرېږده دغه سره زه خپرونه ته کوم خپرونه تا ورسره ته وکړه سپین وروره ږیره ښکارم پیسې راکړه څادر به ما ځان نه تاو کلی نه صادر خو د سپینګیرو کار نه دی ځکه صادر چې دی صادر او پکول دا د پښتنو جامه ده نو هغه دې پوره نه لري چې یو سړی د سپینګیري صادر دلته دی پوسته ته معلومه ده اوس باندې شي کې پوسته خو پر ځای نه راکوي پسې راولم ولې نه درکې درته چې پیسې دې ورباندې ولې نه درکې پیسې راکړه که د دې نوم دې واغستو صحیح دا ته نوم بې خیر یا خرچه دې شوی. کلی دې ویلې بیا ما صحیح ته دی. خیرالدین ویلی دي دا خیرالدین نه دی خیرالدین مې وایي د شیګل یم ما سره تذکیره هم شته تذکیره به ته وښیم خو بیا د همدغه دې نه پته لګېږي چې توپه یې یو ته نوم اخلي بل ته بل نوم چې اخلي زه دوه پیمه ته نه شهي یاره پیسې راکړې که نه راکړې د خرچه به پوستې د د سړی. طالبان در پسې راولم دا راته ووایه صفای راته ووایه دا پرې چې رایې ولې ورځې ځه رایې وله. لاړ شارې صحیح شو. همدلته ودرېږه. ولسوالي در وښیم لاړ نه شي وروره دلته صحیح ګوره دی. دا سړی تا سره زما امانت شو صحیح دی بیا ځه. تا نه پیسې غواړم زه ورکېږه ته دې ځینې لاړ شئ بیا به ګورو سره خبرو ته هم نه پرېږدي زه پرې دا داسې نه م کټ کوو ښه باچا کینګ یې نو و کینګ یم کینګ یې د څه شي کینګ یې د ډوډۍ نه د څه شي؟ د دې علاقې کینګ یم د علاقې کینګ دا خو دې نه مني زموږ دا ملګری دی مني دا کیمرې چې درته نیولې ده ولې مې نه مني تنها سه مني دا کینګ دی کینګ چېرته شو وروره ولا نه پوهېږم شکي شو شکي شو هلاکه په وپوهېږي داسې ما دې خدای چې کور ته هم دا بیرون نه ده دغه د شپې تش رګ ورته ورشم ځان سره یو ورور وباسي وړوکی ځان سره له ډاره وتی نه شي کینګ داسې پیسې راکړه خبرو ته نه پرېږدې خبر ته چی کوې کینګ یم او دا یم او دا یم پردې پیسې راوړې ثبوت دې کینګ یم نشته دی او راغلی او تا ته مې 2.5 روپۍ دي داسې
په تا باندې زما یو لک دي ته منې هو زما تا په ما یو لک دی صحیح ده پردي حق ده وبې خوري ولاکه دې مذهب رانه وخوري زه ګرځه لاس دې ښکته م کړه زه پورته م کړه زه ګرځه ځمکې کې د مندم د ننګرهار سړی دونه دې وډبوم چې د ننګرهار سړی ولې د ننګرهار خلک لکه تا ته معلوم نه دي کې دلته لاسه کې دلته لاسه دلته لاس کې ده دغه د باډي بلډري کلب ته راغی چې راغلی یو بل دی دغه دي بد خلک نشته ای وروره درته وایم چې 15 منټه اجازه راکړه دا خو درته نه وایي زه بیا درته وایم ګوره زه ګوره د یوې خپرونې پسې زه د کوم ځای نه راغلی یم دلته او چې زه خپرونه شروع کوم ته بیا راشي ورته نه خو دروغ ولا او رښتیا بله خبره وروره زه خو ستا میلمه یم دا زما خپرونه چې ګډوډي معنا دا چې بیخي تا ته بېعزتي ته راړي او ته م ورته هسې ګوري یا دا رخصت کې ماته اجازه راکړي چې زه دنه لاړ شم دا دونه لحاظ چې ولا کومه ته هم د ننګرهار یو دا هم د ننګرهار دی. ویم دا وی ستا رخصت یې لحاظ که دی. رخصت یې که بیخي قرض ورنه هغه مه کې. کوه زما خاطر مه کوه زما خاطر دا دی چې زما خپرونه وکړه راته زه داسې نه رخصتوم کېدای شي بیا بل څوک بوځي اوهو داسې اسانه وروره ته به موږ ته یو 2 دقیقې اجازه راکړي او خبرو ته حاجت نشته دی زه د سره خبرې کومه او که خبرو ته مې نه پرېږدي بیا زه نه روانېږم ته پوه شو دې سره د کار ځکه زه ستا میلمه یم دا ګورئ په خدای که جب کې به 10 روپۍ نه وي ورسره دا بوټان یې اخیستي دا به خدای چا نه قرض راوړي زه تاسو زه خبرې کوم کله یې زه کېم د مرکې نه لږ وزګار شم که نه زه تاسو نه چې مرکه ختمه شوله نو زما مرکه ګډه وله کړه بیا وروسته ته خبرې داسې کوې په عذابول کوي نو چې په عذابول کوي پوهېږي که دلته دې نور نه راځي زه نور به نه راځي انشاءالله زه ګوره ستا میلمه یم کونړ ستا کلی دی ستا وطن دی ستا دره ده زما چې بېعزتي کوي لکه ستا چې بېعزتي کوي صحیح دی هو نو ډېره مننه چې را سره یې باچا صاحب دا راته ووایه چې د دې سیمې میوجات څه شی دي لاسته راوړنې د میوجاتو دلته خو زیات پورته دره کې خو دا پارسیمن نه دي املوک سره املوک شی ورته وایي؟ د خلک دي چې نفرتونه خپروي د ننګرهاري او د جلال آباد خبره کوي او همدا ټول چې دلته ګوره یو پښتانه یو افغانان یې مونږ او دا خبره چې کوي هغه ته ووایم د خولې ته سړیتوب راکړه دا وال چېرته لار کې پراته دي داسې دوام دا ګوره په دې چې دې سر ووړې ما دې خدای چې سر نه دې سرې وینې روانې کړمه سر کې د چین نقشه جوړه کړمه پر دې پیسې صورت به بیا شکر وباسي صحیح ده ناشکري مه کوه صحیح ده دا جلال آباد ته ده که نه چې دواړه درته شو په دې خولې دې وهم زما څه مغزه روغ خراب صحت دي سلاړ شي ښه به نه وي. ملا نه تړې نه ولې جلال آباد ته خو لیونی ماته ښکاري ولې لیونی یم تا ته مې څو ځلې په سړیتوب وویل چې دلته مه راځه دا مرکه کړو مړه دروغ وایي که نه دې کې ما بیخي خو ته په اول وخت کې ویل چې دا تریخې روغ نه نشته. دی تا کې هم تریخې نشي خو دې ځینې خو رخصت که که نه چې زما او ستا خبرې وشي دا چې ته نه رخصت یې ما سره خو خبرې نشي کوي زه خو نه پښتو کېږم پوهېږي ور نه په انګلیش پوهېږم زه تاسو سره په انګلیش لګیا زه درته وایم چې په ما دې 2 روپۍ نشته دا خبره دې ورته 10 ځلې تکرار کړې په دې خبرو نه ذکر لېږلی شي خدا دې او که نه شي اوس بې پرېږده خرچه شوی یو د بیا جوار ما زکات هم نه دی ایستلی زکات به نه درکړم زکات خپل حق مې زکات درکړم خپل حق مې د په زور د سپېږمو کې درته پړی چوم درنه باسم حق مې در باندې ده ته چې داسې د ناقې دعوې کې زه هم شمه ته ورور د سره د کار خلاص کړه ها یو خبره ته وکړم د سره کار خلاص دلته راشه یو خبره ده کوم دا تیږه دې ماته راکړه درنو ملګرو کیسه درته کومه هغه دا ده چې زور دې پرې ونه رسېده ښه جنګ نه کوي بیخي تریخه پکې نشته دی ها که نه چټي اوس ښه ده چې ته ما ته دواړه ښځې نه ټول عمر همداوې سره والې لاس مې میخی شوی ښه او بیا بنې ناستې سره هو که نه دا زه یې پوهېږم تا ته چا ویلي دا زما ملګری ده تېل په عذاب کړې بښنه غواړم اوس یو ګپ یې در سره ولګوو ښه قرض و دعوا یې در باندې وکړه ما په حقیقت کې داسې ده او هغه دی ما په عذاب کړي نه دې په عذاب کړم دا اوس وایي چې دې په عذاب کړي نه دې په عذاب دا رښتیا هم په حاله نه دی روغ نه دی نه که نه پنځه منه املوک راکړه دا درته همدلته پرېږدم نه 15 من املوک خو ډېر دی نه پنځه منه هم نه ورکوې نه یاره یو ماچس ډبیا نه دی په هغې هم نه ارځي ډېره مننه پاچا صاحب خدای سلامت لره په واقعي ډول باندې ډېر زیاته حوصله دې کوله بیا دې یو خبره کوله ما د خندا راوسته خو خندا مې کنټرول کړې وه هغه تا دا ویلې چې د مرکې نه وروسته به ګورو سره داسې څه ورکېږه دې ځینه دې خو ډېکې نه درکوه دې خو ډېکې نه درکولې زه ګوره ستا په مذهب پوهېږم او تا ورته دا ویلې چې د ویډیو نه بعد به ګورم سره څنګه د کیمرې تاثیر در باندې وکړه څه حساب و
نو دلته هم له د کیمرا و بس لحاظ مو له وکړو مالې چې دا کې په میډیا کې به بیا بېعزته شي نو دلته مې ورته څه ونه ویل او وروسته ارادې دې څه وي؟ نو ما ویل مالزه مېلمه دی او بس لحاظ مو له وکړو او دغه خاطر و. ډېره مننه کور دې ودان په واقعي ډول باندې ډېره حوصله دې وکړه. خدای سلامت لره ژوندی اوسې. همدغسې په ژوند کې باید حوصله ولرو تر څو زموږ دغه روابط چې دي همداسې دایم لپاره پاتې شي. کور دې ودان خوشحاله اوسه. سلام ستړی مو شي، په خیر راغلی. خیر سمان څنګه یې؟ خیر دی. ژوند چارې دې څنګه دي؟ شکر دی ښه تېرېږي. ښه دی. او دا چاره دې په څو ویلې؟ 130 روپۍ. 130 روپۍ یعنې 50 کلدارې افغانۍ. هو 50. 50 افغانۍ؟ نه 130 افغانۍ صحیح شو که نه. نو ته خو وایې چې کلدار یې که نه؟ نه کلدار نه، کلدار خو نه چلېږي. کلدار ولې نه چلېږي؟ کلدار وختلی دی. ښه دا څه شی دی دا؟ دا مالګه ده. دا خو ما ته هغه ښکاري، هغه پوډریانې چې اسکي چیه شیشه. شیشه نه ده، مالګه ده. شیشه ده. مالګه ډېره کاغذ دی، صحیح دی. دلته دې شوی نه ده. ښه ډېره مننه کور دې ودان. دغه مالټې چارک په څو دی؟ 130 روپۍ. 130 روپۍ 50 افغانۍ شو. نه 130 روپۍ صحیح دي. خو 30 روپۍ خو موږ افغانستان کې نه لرو. نو کوم ځای نه بېګو تا ته ولې خلکو څخه خو دي. خلکو سره ما سره خو نشته دی. روپۍ کلدار دی ویل کېږي او کلداره ما سره نشته. افغانۍ باندې ورکې که نه ورکې؟ افغانۍ صحیح دي که نه. لږ داسې ټیټ شه چې کیمره کې صحیح راشي. ټیټ کړه، دا ټیټ کړه، دا سر داسې کیمره کې صحیح راشي. معمول صاحب چې کیمره کې بیا صحیح راشي دا لږ ونه نه جګ ده، قد نه جګ ده. تېز څه کې؟ ما چې تاسې خپرونه خلاصي په دې خاطر وایم. ته داسې لاړ شه، کوم پرېږده په خلاره باندې. ته هم ورته څه نه وایې. ښه دغه مالټې تاسې خپل باغ نه راوړئ که نه بل چا نه اخلئ؟ بل چا نه اخلو. تاسې په څو اخلئ؟ دا دوی راپټوي، دا خپله دوی راپټوي باغونو نه او بیا دلته خرڅوي. رښتیا وایي؟ دا دوی راپټوي. نه وروره دا غلط لګی دی، بل څه دی. ته چا راوستی؟ ځه وروره. کمه واره صحیح خبره کومه که نه. ځه که نه ځه. دې نه مخکې کباړ خرڅه اوس دا مالټې راپټوي دا خرڅوي. نه وروره غلط دا شوی کار ځه. دی. بې ځایه نه لګی. رښتیا وایي؟ نه دا باغ دا خو ستا کلیوال دی. نو زموږ خو نه دی چې دروغ وایي که رښتیا وایي. ته پرې ښه پوهېږې. زه یې نه پېژنم، دلته بل چا نه راغلی دی. څنګه نه پېژنې؟ څنګه نه منکرېږي؟ ټول نه کلیوالان پېژنم. منکرېږي. دلته راشه ته. داسې وکړې ښه وروره. ستاسو څه نوم دی؟ زما نوم شامودین. او دا دې څه کېږي؟ دا د نوم خیرالله ده او دا مونږ کلیوال ده. ښه کلیوال دی. دا خو تا نه انکار کوي، زه یې نه پېژنم. نو دا خو داسې دي ښه بس د ده مخکې چې دا پولیو کاروبار به کوو کباړ به یې ټولول ته ښه پېژندل. اوس یې کاروبار لږ غټ شوی ده، بس دا مالټې راپټېل ته خرڅوي. اوس مو خامخا نه پېژني. دا بې ځایه لګی، دا زه نه پېژنم. څنګه نه پېژنې؟ نه پېژنم. دا خولې ته ووایم څنګه مې نه پېژنې؟ نه پېژنم. څه شته وې؟ لیونی یې، ماغزه دې کار کوي که نه کوي؟ زه خپل ځای لاړ. دلته راوړې. ته کېنه راغله، ته چا ګډولی ځه. دلته ورسره مرکه وکړې داسې کې. داسې لاړ شه خواته څه شی کې؟ صحیح ده ورور، ما تا دې تا لپاره لګیم. دې لپاره وایم چې تاسې خپرونه لږ ښه راشي او ته بل داسې دا کور کې ډوډۍ دلته صحیح نه شي خوړی. تا سره مرکه شروع کړې ده. ولې ځه راکړه ځه. دا لیونی ده. ته راشه دا دې خپل کار کوي سړی. ښه دا مالټه اوس رښتیا اوبه لري که نه لري؟ هغه پرېږده خبرې کوو. دا مالټه باتې کوي ګوره. لري؟ و دا یو دانه ګوره 10 روپۍ نه زیات یې نه در کوم. اول نه درته وایم. تاسې خورئ؟ زه خپله په سوال لګېږم، تاسې به ته کوم ځای نه وخورئ؟ ها صحیح دي. ملګرو دا وګورئ. اوبو نه ډکه مالټه ده. کله دې سوچ کړی چې ګني کې اوبه ډېرې که مالټه کې؟ مالټه کې ډېرې. ولې؟ دغه چا ګډولی؟ اوس بې ځایه لګی دی. وی والې لګیا نه دی. وی والې ګزار در باندې وکړه. مشر دی که څه ورته نه وی شوی. وایه مشر دی. چې بېادبي کوي مشر کشر ته مه ګوره بیا. څه به وکړو؟ مشر دی. هغه مه راپرېږده ښه، هغه راونیسه بیا. سړی مالګه ده یعنې باوري. و مالګه ده. هغه ما ته بل څه شي ویل. شیشه دې وښوده، شیشه نه ده. شیشه ده؟ نه مالګه ده. شیشه دې مخکې وښوده، شیشه نه ده، مالګه ده. دا خو شیشه ده که نه؟ ولې چې چل کې
نه شیشه خو څوک نه خوري نه خوري خو نه دا خو سکي که نه خلک دا مالګه ده دا چې خلک مانټې ډېرې والي هغې سې وړي که نه ښه وړي یې ځان سره ځان سره څوک وړي دا څوک چې مانټې ډېر رالي درجن دوه درجن هغې سې وړي به ښه دا اوس درجن خرڅوي که نه کیلو دا درجن دی درجن په څو دی درجن یا 110 مخکې هم درته ویې دی نه درجن کې خو بیا ځه لکه دا چپړکې نه نه ټول مې خطا کړه هغه راواله دا دواړه اوس یو شی دي درجن کې نو دا غټ نو شمال کې خو دواړه یو شی ورکوي که نه غاړه دې نه بندېږي نه یوه غټه یوه وړه یې مالټې ګاڼه خو یو ریټ مالټې نه یوړه دي دې سم بیا وروسته کار دا ما ته راکړه وروره خیر ده هلته مې پیدا کړې دا مو واله ستا شو ځه ای راځه لوبې پې کوو او ویشتل پې کوو غټ سړی ځه لکه ځه ولې غټ سړی خو لوبې ویشتل پې کوو دا ګوره مه کوه پردۍ مانټې در اخیستې دي سر ځه وی وا سړیا ستا کې هم طریقې نشته دی قرار ورته ګوري دا ډېر خلک دا جنګ نه کوي دا موږ سره وخت تشلیم کوي دا یې کوي دا به مخکې دا کباړ کې به دمه دا تشلې را پټولې غلا به یې کوله او وړې وړې غلاګانې او دا درا پټې کړي دي او د ستا هلته وغورځېد ما راواخیست نه پیسې لګېدې داسې موږ کلیواله ټوله دی نه دا څه هو که نه دا خو ته څه ما اوس ولې نه نه کېږي پېژنې نه تا نه زه درته وایم زه درته وایم خو ته غوسه نه کېږه نو زه تا باندې څه وکړم ګزار یم در باندې مخ وکړو باندې ګیره ده ګوره څه ورته نه زه درته شي وایم راځه زه دې پوه کړم دا نه لیونی دی او نه بل څه دا زما ملګری دی مصطفی میاخیل او موږ ته په عذابولې خو دومره غټه حوصله لري چې بیخي غوسه کېږي نه دا ولې دا خپرونه نشر کوو هو نه شریک ډېره مننه تیروګو نه دی تیروګو نه دی نه ښځه واچو ډېره مننه بس موږ ګپ لګاو تاسو سره په عذابولې موږ غوسه کولې خو ته غوسه نه شوې شابه زغسې تل مه په غوسه کېږه سوچ کوه فکر کوه او بیا غلاګانې کوه غلا مه بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی درنو ملګرو ښایسته کونړ دی او په ښایسته کونړ کې له ښایسته ګل ګل ځوانانو سره خبرې اترې زموږ جریان لري دغه ځوان مې تر څنګ ولاړ دی له ده سره غږیږو سلام سلام وشي خیر راغلی وعلیکم سلام په خیر راغلی ورور کونړ ته ډېره مننه کور دی دا نوم مبارک دی نوم اکرام الله اکرام الله د کوم ځای کونړ ولایت د کومې ولسوالۍ شیګل ولسوالۍ شینکوړک کلي شینکوړک کلي هغه دلته چې کلی دی او دلته دی دا دی خو اخوړ کې کلی دی اخوړ کې ښه مرکزي کلی کوم یو دی مرکزي هم ده ښه موږ نه پوهېږو نو ښه څنګه دي د ژوند چارې دي بس خیر روان دي پرې او څه کې بس مکاتب وایو څنګه چل ضرور ټیکه دې راکړه چا ډیکه درکړه چا ټیکه کړو زه څه خبر یم دې ډیکه کړه تا ټیکه کړو ولې هسې هسې خوند دپاره خوند یې درکړه صحیح دی ځه موږ خبرې کوو ځه کیمرامین هم دې ځینې بېرته واخله ښه دا راته وویل چې دم ګړی په څه شیانو بوخت دي دا مهال درسونو کې بوخت دي درسونه وې نه کانکور آمادګي ده کانکور د چیه دی نام داسې انګلیسي کورسونه وو انګلیسي کورسونه وایي ښه او کومه درسونه وې اسداباد ښار کې اسداباد ښار کې کوم کورس کې جون وړیا ښوونیز اکاډمي وړیا ده او پیسې ورکوي که نه ورکوي چې درس پکې سړی ووایي ولې نه ورکوي ما ته یې راکوي چې زه پکې درس ویم او راشه مشکل نه وي څه کوي وروره شی کې خوب راځي دا د خپله کې دلته دا د خوب ذهن دی ولاړ څه بل ځي ته دې نه دی خدای اوس وسات پڅه لیونی غوندې دی دا ځای د خوب نه دی کور ته لاړ شه خوب راځي که نه څه کور دې نشته دی دغلته خو دلته ښایسته ډډه مې واچوله کوم ځای کې خوند کوي ښه ځه صحیح دی ځه هغلته ودشه هغه چمن دی ګوره ورته ته راشه زه تا پوه کړم دغلته ورکېږه نور بیا را نه شي ښه تا ویل چې هلته وړیا درسونه دي او څو شاګردان پکې ای به دغه 400 شاګردان به لري 400 شاګردان 400 شاګردان ټول فری دي او ټول فری دي نه دغه شاګردان چې هلته ورځي دغه چپټر چې ورکول کېږي کتابچې ورکول کېږي قلمونه دا په پیسو دي که نه داسې دي نه دا د هغې خپل مصارف دي څه کوې وروره خپل دې راته خوب کړه سمله بالغ مې راوځم بالغ ځای نه دی ځه لاړ شه ویده شه کور کې دغلته سمله مې تا پکې څه کار دی تا ځای خو نه ده که نه کار نه دا زما ځای دی ځه ډکې مه وره تا ځای ده وګوره ډکې مه وره ځه چې اوس دغه دي ځه بوکس ګرم نه کوم
کله چې څوک ولیدې ولاکه د تر اوسه پورې چرګې ته کشي وې دي. چرګې ته کشي موږ پیشو ته دا کشي. ته خو تعلیم یافته ځوان یې پرېږده چې دا لګېږي. دا تا سره ده هو دا پوهه که نه دا سره صحیح دی پوهېږم خو چې ته مې پرېږدې. ښه هغه نه علاوه د کورس نه علاوه څوک یو ګنټه یو نیمه ګنټې د هغه نه وروسته بیا څه شی کوې؟ د هغې نه وروسته بیا راځو کور ته. نه کور ته خو راځي کار روزګار ته یې مالک بل کار لري که نه نه لري؟ شاوخوا شاوخوا خوا تیږه مې راکه خوا زه هغلته ځان ته وړم چېرته وړې؟ هغلته وړم دلته هم نه دا زمونږ د ځای تیږه ده ځان ته تیږه راوړه. په تیږو هم دا وکړه. هو دا زمونږ د ځای خو ده. دا هم ستا کلیوال دی نو. دا د هغې لرې غره نه راغلی دی. ښه غر نه راغلی دی. وروره غاړې ته سره سړی پرېږده مرکې ته دا ونیسه رښتیا وایي ونیسه مې راپرېږده مې راپرېږده لکه ته مه راکاږه ځئ ته مه راپرېږده دا صحیح دی. ښه دا راته ووایه چې د دې سیمې د دې ځي د شینکوړک دی ویلې چې شینکوړک ورته ویل او کېږي. شینکوړک شینکوړک کې مشهوره څه دي؟ مشهوره مالټې دي. مالټې خو د بټي کوټ مشهوره دي. د شینکوړک مشهوره دي. کله چې هر کلن چکرین راشي د شینکوړک مالټه خوښوي. ښه او د دې ځي دا خوراکه کوم یو ښه ده؟ موږ اوس د هغه لرو دا د پکتیا ډنډکی لرو دلته به څه یې چې خوراک یې ښیي؟ لکه همداسې دلته د خوراک څخه شی نشته ده خو دا څه کار لري پوښتنه ما نه کوي. صبر وکړه دا ورور چې ده دا ډېر ښه سړی ده او دا د ویزې او د سیرلي او د مېږو ډېر ښه اواز وباسي. اواز پرې وباسه اواز ورته وباسه اواز وباسه مېږې اواز ورته وباسه. هغه مونږ ته نه دی یاده مانټې دې خرڅې که ورشلته کښېنه پردی مرکه کار لري. دا چې ویل دا چې کولی شي دا ډېر ښه د مېږو اوازونه وباسي. څنګه یې وباسي؟ تو یې دا اواز وباسه نه ته ورته وباسه ته دا داسې ښایسته اوازونه کار وباسي. لري څنګه؟ زه نه شم ایستلی ځه ولاړ. دلته راشه ته خلک چې دا بل رقم ته خبرې کوي ته همدې سره غږېږي دلته راشه څه رقم ته اواز وباسي؟ دا چې کله دلته مسابقه وه ښه ها څه شی کوې ولې خو نه دا ایسته وغورځوه څه کوې ویې نیولې اوس پردي کار کې کار لري راغلی دلته ناقه خبرې کوي. ولا نو بس خپل کار دی. ښه ډېره مننه ځوانه په وروستیو کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته دمګړی چې تا ګوري؟ په وروستیو کې دا پیغام لرم دا خپله تیږې واري هغه واري د خبرې سړی نه څه پرېږده کار لري د پردی خبره کې رادانګې مانټې دې خرڅې که. د پکې دلته مسابقه وه که نه لکه د ویزو د خرو د مېږو د اوازونو باسلو دا مو پکې که نه هغه مېږو بیچاره په خپله پکې درېم مقام اخیستی ده پکې اول نمبر اخیستی دومره ښایسته اواز وباسي او اواز پرې وباسه. دا په واده کې چا نه پرېښودو بلۍ سر د خطې وایي زه د ناوې سره کښېنم. او دی ځه ګوره ته خاندې یم غوسه مې عجبه څه یې ولا ته خاندې چې شته مې بیا مې خندوي څنګه دې خندوي؟ بس هسې خبرې کوي. هلته ګوره عجیزه سړی دی مانټې دې خرڅې که ته راغلی موږ سره ګپ لګي. ښه زه دې پوهېږم هغه د مالټو والا نه دی هغه زموږ ملګری دی مصطفی میاخیل هلته وګوره څنګه ډډې اچولې ده ته دلته راشه شامودینه څنګه یې؟ استاد څنګه یې؟ خیر په خیر طبیعت دې ښه ده وخت ساعت کور کې کاری ده بال بچ ښه ده شکر د کورې غواګانې ویزې ټول ښه دي انشاءالله. چېرې ښه راشه راشه نه راشه که نه سړی خفه شو یاره. هغه نه کوي خپرونه نه کوي تا په عذاب ښه دا مخلص صاحب خو پېژنې که نه زموږ د خپرونې داسې یوه طرحه ده چې موږ لکه خلک په عذابو حوصله یې معلومو ته مو ډېر په عذاب کړي بس بخښنه درنه غواړو. مشکل نه وروره څه خدمت باد لره خفه نه شئ دغه خپرونه نشر کړو که نه نشر کوو. ډېره ډېره مننه ملګرو راځئ مخلص صاحب خفه شو زه مخلص صاحب خلاږم تا نه ډېره مننه. ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه جالب خوندور په زړه پورې پرنګ تاسې تر پایه وکتلو. زه مهراب ګل مخلص یم او دا شهمودین نه څه شی مصطفی میاخیل او رښتیا میاخیل دا میاګان دي رښتیا شهمودین نه دی دم دعا مار لړم غونډل موچۍ دا موچي چې پیریانو څه تکلیف څوک لري نو موږ یې خدمت کوو. ښه تاسې ترې نه پټېدی شئ؟ نه انشاءالله موږ علاج کوو او شکرانه کې یو ګډ یا پسې بس دونه شی نه غواړو.
درنو ملګرو دا ګوره ګپ لګي ښه داسې نه چې مارکیټینګ کوي ځان ته دا شی نه کوي دوی ښه درنو ملګرو زه ته زیاته مننه چې راسره وئ دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله خوشحاله یم او له تا هم مننه کور دې ودان تا نه مننه بس چې موږ په خلکو غربی ووهیم ولې ما خو په چا نه یم ولې خو ورانې مه کوه څوک به دې نه وایي بس چې ته منځ کې شیطانت ونه کړې هغه دا ماته څه نه وایي ښه بس هغه یو څه موږ غوسه کوو څه ته نورو تشویق یې کوې خو ستا هدف همدا یې چې خپل هدف ته رسو هغه نه شاهرخ خان جوړ شي نور ډېره مننه کور ودان له فضل محمد افغان هم زه ته زیاته مننه چې راسره و د کیمرې چارې سمبال کړلې تر بیا ښې چارې د الله په امان